محی الدین محمد ملقب په اورنګزیب عالمگیر د هند ګورګاني امپراتورۍ شپږم پادشاه و. عالمگیر د 1413 میلادي کال د نومبر په 3 وزیږید. هغه د شاه جهان دریم زوی و. اورنګزیب عالمگیر د ماشومتوب څخه اسلامي تاریخ او حماسي اسلامي کیسو سره ډیر شوق درلود. هغه د خپل پلرونو او نیکونو پر خلاف چې ډیر مصلحتګرا او نرمخویه و، یو توند، قاطع او باهیبته سړی و. کله چې د 1415 کال د روزې په میاشت کې د عالمگیر پلار شاه جهان مریض شو، نو د هغه د زامنو ترمنځ د واک پر سر خونړۍ جګړې رامنځته شوې. شاه جهان خپل مشر زوی دارالشکوه د ځایناستي په حیث تعین کړی و، خو د هغه ورور شاه شجاع د خپل پلار تصمیم قبول نه کړ او د دارالشکوه سره د جنگ اعلان وکړ. د شاه جهان او دارالشکوه لښکرې د شاه شجاع لښکرې ماتې کړې او شاه شجاع مجبور شو چې وتښتي. له دې وروسته عالمگیر د خپل مشر ورور دارالشکوه پر علیه اعلان وکړ چې هغه حکومت غصب کړی دی او باید له واک څخه لرې شي. له دې خبرې وروسته شاه جهان رسما اعلان وکړ چې د هغه ځایناستی دارالشکوه دی. اما عالمگیر بیا هم خپل لښکر تیار کړ او پر هغه یې حمله وکړه. شاه جهان د عالمگیر د ځپلو لپاره د راجپوت والي موظف کړ څو د هغه سره وجنګیږي. اما عالمگیر هغه ته ماته ورکړه او اګره یې تر محاصرې لاندې راوسته. دارالشکوه د سختو جګړو وروسته مجبور شو چې ډهلي ته وتښتي او خپل پلار په اګره کې یوازې پرېږدي. شاه جهان په سرعت سره د خپل فوز لخوا محاصره شو. د عالمگیر لښکرو اګره تصرف کړه او شاه جهان د اکبر آباد په قلعه کې محبوس کړ. شاه جهان د خپل زوی عالمگیر څخه د ملاقات تقاضا وکړه، اما عالمگیر د خپل پلار د لیدلو تقاضا رد کړه. د هغه سره یې ونه لیدل او هغه یې بندي کړ. تر دې وروسته عالمگیر خپل کشر ورور مراد بخش خپل ځان ته راوغوښت او هغه یې په یو قصر کې د سیاسي بندي په حیث 3 کاله وساته، تر دې چې ووژل شو. عالمگیر د خپل مشر ورور دارالشکوه سره له ډیرو جګړو وروسته بالاخره وشو کولی چې د یو پټې توطئې په پایله کې هغه اسیر کړي. دارالشکوه یې ډهلي ته راوست او هغه یې بندي کړ، تر دې چې عالمگیر اعلان وکړ چې هغه مرتد شوی. په دې توګه هغه د ارتداد په جرم په زندان کې وواژه. عالمگیر رسما په 1415 میلادي کال کې په ډهلي کې د سلطنت شاهي تاج پر سر کې خود. د هغه فقط یو ورور پاتې و، شاه شجاع. عالمگیر شاه شجاع ته د بنګال د ولایت وعده ورکړه، خو شاه شجاع پوهېده چې دا توطیه ده، نو برما ته وتښتېده او غوښتل چې د هغه ځای څخه مکې ته ولاړ شي. اما برما ته په رسېدو د هغه ځای د واکمن لخوا ووژل شو. اورنګزیب د تاج کېښودلو مراسمو وروسته ځان ته د عالمگیر لقب ورکړ او د خپل حکومت پر پراخوالي شروع وکړه. اورنګزیب د هند یوازینی پادشاه و چې د اشوکا څخه وروسته د هند ټوله شبه قاره د خپل حکومت لاندې راوسته. هغه ټول هندوستان، ټول پاکستان، بنګلادیش، نیپال او د افغانستان شرقي سیمې تصرف کړې. عالمگیر په سرتاسره هند کې اسلامي احکام عملي کړل. هغه د هندوانو څخه د جزیې د راټولولو فرمان صادر کړ او همدارنګه په هند کې ګڼ شمېر معبدونه وران کړل او پر ځای یې مساجد بنا کړل. د عالمگیر د اسلام د مقدس د خپرولو سره خورا محبت و چې په خپل دربار کې ډېر علماو ته ځای ورکړی و. هغه په عربي او دري ژبې روانې خبرې کولی شوې او همدارنګه په ښکلي خط لیکنه کې هم ډېر مشهور و. د کلونو په تېرېدو سره عالمگیر وغوښتل چې د هندوانو سره بیرته خپل روابط دوستانه کړي، اما هغوی بل مقابل د مراټاو ملګرتیا وکړه او ویې غوښتل چې په هند کې اسلامي حکومت ختم کړي. په دې ترتیب سره اورنګزیب عالمگیر د مراټاو د ځپلو حکم صادر کړ. ټول باغیان یې ووژل او پاتې نور وتښتېدل. عالمگیر په ډېر قوت سره د هند پر لویه وچه حکومت کوه او اسلامي فرهنګ هم په ډېر سرعت سره په هند کې وده کوله. د عالمگیر د حکومت دورې ته په اسلامي نړۍ کې د هند اسلامي حکومت طلایي دوره ویل کیږي. عالمگیر د ټول هند د متحد کولو او د اسلامي نظام د تطبیق کولو څخه وروسته بالاخره په 1900 میلادي کال کې د 50 کلونو سلطنت کولو څخه وروسته وفات شو. اورنګزیب عالمگیر د هند د مغولو د حکومت وروستی ځواکمن او قوي پادشاه و چې د هغه څخه وروسته د مغولو امپراتوري ورو ورو ضعیفېده، تر دې چې بالاخره مراټاو ته یو ځل بیا د ظهور زمینه مساعده شوه او مراټا وتوانېدل چې د هند اسلامي حکومت ته سخت ضربې واردې کړي، تر دې چې بالاخره د مراټاو د ډېر ظلم څخه وروسته د هند مسلمانانو د شاه ولی الله دهلوي په لاس احمد شاه بابا ته لیک واستاوه او د هغه څخه د کومک تقاضا وکړه
چې بیا احمدشاه بابا هم د خپلو مسلمانو ورونو د مرستې لپاره هند ته ولاړ او مراټا یې په مکمله توګه له منځه یوړل او مسلمانان یې د هغوی له ظلم څخه خلاص کړل. د پانیپت په جګړه کې د مراټاو لښکر ته تاریخي ماته ورکړه. که غواړئ چې د احمدشاه بابا د ژوند د تاریخ څخه خبر شئ او د پانیپت جګړې په هکله معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو یې موږ مخکې اپلوډ کړې ده، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. زموږ د نن ورځې ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.